مانه د ښځې پر برابر دوې دی خبرې راته وکړه چې په یوه باندې دا خوشحاله سي او په بله باندې دا خواباده سي هغه کومې دوې خبرې دي نو واوره کور ته ورلې ورته وایه تا ته زما زندګي یې او دویم تا پر دغه زندګي دې نالت ورکه ملنګ ته 100 روپۍ خیرات ملنګ به 2 عدله وکړي 100 روپۍ حق دی پیره حق وا بچه ملنګ دې خوشحاله کړي ووایه څه غواړې ملنګ باچا زه خپل سلی بیرته غواړم ورې سوکه درځه یاره تا څه سره ورځ ایښې ده یار سم کښېنه چیش دی یاره تر زړه مې ارمانونه مې پرون مې خسر ته 10 لکه ور وړي اوبه اله اوبه یې غلاپ راوړه ها پرک اوبه وچه چیش دی چې په ما دې اوبه راوړې یاره تږی ولم وایه عجبه سړی د ډېرې تلوارې سم د ګډر وبدله غجانه چیش خوړلې چې په دغه غاښو کې لرګي وویل غرمه مې ډوډۍ نه وخوړل 2 روشه مو وخوړل هغه جانه پر یوه دغه پلیټ چې 4 ډوډۍ وخوړې هغه پیسې ورکړې دوکاندار یوراني خوراکه ټنډه دی ودرځې وګوره بلکل ټنډه دی څه کوې پرېږده چې ګوتې شمارې یار عثمان یو بچا رالی 40 شپې پټرول بالا کړ دا دویم بچا پسې رالی 70 روپیه بالا کړ نو ستا څه کار دی کې بالا کېږي څه ته کوي وان دا دریم کرالی دی دې مشتي بالا خبردار کنه ملګرو ولې ښځه راولاړ خپل خاوند ته وویله میړه ته یعنې ول سړی نن دا کالي ډېر ښه خوند در سره کوي سړي دی ورته کتل ول چر څونه غوړي را سره ګار کړي ولاکه شی در راینسم نو ښځې له ډېر ښه شمارلې ول خالي د کالي ښه خوند کوي مخ دې هغه د خره مخ دی نن بیا یو ځل ټوکه و ټپه زما او د عثمان مقابله موږ دا نه غواړو چې په چا پورې خندا وکړو د چا په خوله خندا راوستلی سو ټیک ټوک ته نوې نجونې رالې سوپې په ژره لاس وایي آها کمنټ کوي نه سوپې په ژره لاس وایي وا عثمان یو عرب و یو پنجابی و یو پښتون دا په جاز کې سره سپارو عرب راولاړ سونا وغورځول دا زما په ملک ډېره پنجابی راولاړ سو دا یې وغورځول دا زما په ملک ډېر دی پښتون راولاړ سو پنجابی وغورځول دا زما په ملک ډېر دی